ایمان د الله عظیم او لوی نعمت دی او دا نعمت ګوره الله مونږ له راکړی. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. حضور پاک ته الله فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې په ما د خپلې مسلمانۍ احسانونه او پیرزونې نه کوي. بعضې منافقین براله هغوی به د حضور پاک په مخ کې د خپل مونځ ذکر کوو، مونږ مونځ کوو، مونږ روجې نیسو، مونږ دا عمل کوو، مونږ دا عمل کوو، ځان به یې کوو او دا به یې ښکاره کوله چې ګنې زه عبادت ګزار یم او زه مسلمان یم. یمنون علیک ان اسلموا، پته احسان کوي چې زه مؤمن یم او زه مسلمان یم. الله فرمایي چې دا ورته ووایه چې بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، چې د الله احسان قبول کې چې تاسو ته الله د ایمان او د اسلام دا رڼا په زړه کې اچولی. دا د خدای پاک کرم او د خدای فضل. مونږ که الله پاک د مسلمان مور او پلار د نه به پیدا کړی، مونږ به مسلمانان نو. مونږ الله د مسلمان مور او پلار نه پیدا، په مسلمان وطن کې پیدا. رومبې چې پیدا شو په دا نه پیدو چې مور او پلار به له ملا صاحب راوغوښته او په ښي غوږ کې راته بانګ وي او په ګس کې اقامت، او بیا هغه کور کې لوی شو چې مور دله جوټم درکوي نو الله درته وایي، او چې په ځان تویږي نو د جومات په ګاونډ کې بانګ به اوري، اقامت به اوري. دا د خدای کرم او د خدای فضل. بیا مې تیره جمعه دا هم درته ویلي چې ایمان دوه قسمه دی، یو کمزوري او مضبوط. کمزوري ایمان دا باندې اعتماد نه دی پکار. د دې داسې مثال دی لکه په دیوال کې د چونې رنګ وکړي، دا په معمولي سیدم ختمیږي، کوبه دې واچولې ورسره اسم د چا لاس وجنګېد لاندې رودوري. او مضبوط ایمان مثال مې درکړی مې لکه د ماربلو د کاڼي رنګ، چې څومره مږې په هغه مشینې مږي که نه نو نورم تازه روځي. هغه په زور په ګوته ګرولو یا په چاکو ګرولو نه ختمیږي. او دا د زموږ د صحابو ایمان. نو یو دوه مثاله نن نور در د حدیبیې په مقام حضور پاک راغلی و، دا سنچې هجري وه شپږمه او د ذیقعدې میاشت و، رسول الله مبارک د عمرې په خیال روان شو. چې حدیبیې له راورسېد، دا د مکې مکرمې نه 100 کیلومتره بار ده. نو هلته حضور پاک پړو واچو او د مکې مشرکان ټول ګیر چاپېره قبیلې راغونډې کړې وې او فیصله یې کړې چې په هېڅ دستور مو مسلمانان نه پرېږدو. رسول الله مبارک حضرت عثمان رضی الله عنه ورولې د مذاکراتو دپاره چې ته ورشه، دوی ته ووایه چې مونږ جنګ له نه یو راغلي، مونږ عمرې له راغلي، عمره کوو بیا ځو، مونږ د جنګ په خیال نه یو راغلی. بیت الله ستاسو دی، تاسو هم تې تاویږئ په غلطه طریقه دی، خو دعوه هم پېشته او زمونږ هم دی، د خدای کور دی. نو مونږ ولې منې کوئ؟ مونږ درته وطن پرېښو، هجرت هم درنه وکړه، کورونه هم درته پرېښو، د ځمکې هم درته پرېښو دی، چا نه ښځې پاتې شو، چا نه بچي پاتې شو، تربوران هر څه پاتې شو. مهرباني وکړئ مونږ پرېږدئ، مونږ عمره کوو د بیت الله. واپس شو، هغې هېڅ ته غاړه نه یې ښوده، وی په یو صورت تاسو مونږ نه پرېږدو. حضور پاک مجبوره شو، مذاکرات یې وکړل. د دې مذاکراتو په دوران کې د مکې د کافرانو د طرف نه یو کس راغلی و، سهیل نوم، هغه د حضور پاک سره لګیا و، خبرې اترې کولې. د خبرو دوران کې د دې سهیل کې را کوم د کافرانو نماینده و، د ده زوی دی ابو جندل، هغه په اتکړو مسلمان و، دی په اتکړو په بیړو تړلی و. هغه په څه طریقه ځان راخلاص کو، د مسلمانانو مخې ته یې ځان ورغورځو او یې زه د الله رسوله مؤمن یم او دوی والې یم ټکول یم، ډېر یې په عذاب کړی، اوس یې تړلی یم او ما تاسو نه ځان راورسوم. پلار یې پاسې، پلار پرې د کافرو د طرف نه مذاکرات کوي، نماینده دی، او دا زوی د هغه ټولو مسلمانانو په مخ کې یو څو مضبوط څپېړې وه، کلکې د مټونې وه. وی راځه
حضور پاک هغه ته وی دا مسلمان دی او مسلې پرېږد. په مذاکراتو کې چې کوم شرطونه لګېدلي نو په هغه شرطونو کې یو شرط دا چې کوم مسلمان رو تختی کافر ولا او دی کافر شي مرتد شي نو دی به کافر واپس مسلمانانو له نه ورکوي. خو که کوم کافر مسلمان شو یا په کافرانو کې کوم مسلمان اوسېږي او هغه راغی مسلمانانو له رو تختی د مسلمانان به واپس ورکوي. دې شرط ته صحابه نو تیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېره زیاته تیزي وکړه. نورو صحابه هم تیزي وکړه چې د الله رسوله دا ته څه کوې؟ د هغوی نه به سړی راځي موږ به یې واپس ورکو او زموږ نه به سړی ورځي دی به یې واپس نه راکوي. یا خو دې داسې وکړي چې زموږ نه کوم سړی ورغی او مرتد شو دا به واپس راکوي او که د دوی نه کوم راغی موږ به م ورکو. یا دې داسې وکړي چې که زموږ نه سړی لار دی دې نه راکوي خو که د دوی نه راغی موږ به یې هم نه ورکو. انصاف تقاضا دا ده. رسول الله مبارک حضرت عمر ته وی عمر د خدای پیغمبر یم ما ته چې الله څه حکم کوي د هغې تابعداري کوم. که زموږ نه یو سړی مرتد شو دوی له الله موږ له دې ډورای نه کي زه پې څه کوم بلا ورپسې او که د دوی نه یو سړی مسلمان موږ له راغی نو خیر دی زه به یې واپس ورکم الله به وله لار رو بس الله به یې مدد وکړي. دې ته صحابه بلکل نو تیار لیکن د حضور پاک مخکې هغوی غږ نشو کولی. همدقه موقع کې د دې سهیل زوی ابو جندل مسلمانانو لره وتښتېد او نبی علیه السلام ته هغې وی چې دې مونږ له راکړه. شرط هم لګولی دی چې که زمونږ نه سړی در وتښتي مونږ له به یې واپس راکړی لهذا دې مونږ له راکړه. رسول الله مبارک وفرمایل سهیل شرط لا پوره شوی نه دی دا خو زموږ خبرې شروع دي لا پوره فیصله نه ده شوې مونږ لا لیکل نه دي کړی لا خبره نه ده فیصله شوې دا خو تام شرط پیش کړی دی او ما هم پیش کړی دی لا مذاکرات شروع دي هغه وی که دې نه راکې نو زه سر ناړو جوړه ده دې به راکې. رسول الله مبارک وفرمایل یو کار زه ټیک شوه شرط شته او که نشته ستا بچی دی او اوس دې وخت کې مسلمان شو نو زما هم بچی شو ایمان یې راوړ نو بدل به یې دله درکم مرایي به درکم غلام پیسې به درکم دې ما ته پرېږده وی نه کېږي لازماً به دې راکې. رسول الله مبارک ورته بیا وفرمایل وی ستا هم بچی دی اوس مسلمان شو د ما بچی خیراتی د نه غواړم مال یې راکړه. وی نه در کوم دا زوی به واپس راکې. رسول الله مبارک هغه ابو جندل ته وی ابو جندله اوس د مکې د کافرو د مشرکانو زما ټول مذاکرات ستا په دې یو سر کې خرابېږي. ما ورسره خبرې شروع کړې دي نو زه تا ورکوم واپس او خیر دی فکر مه کوه الله به درته لار راوبس. زما رونو هغه ابو جندل پاڅېد او خپل لمنې اوچته کړه او 1400 صحابو ته استغاثه او فریاد کوي ای مسلمانانو ما چې ایمان راوړه د زویدان حوالې مو ګورئ زما دا وجود زما ټول وجود زخم او پولی دی او زخمی دی او دې د وهلی تړلی په زنځیرونو ما له هر قسمه تکلیف راکړی دی اوس ما تاسو له ځان راوتښتو نو تاسو مې واپس ورکوئ. تاسو یقین وکړئ چې صحابه د هغه غجلات او د هغه فریاد ته نه ډوډینګېرې. حضرت عمر خو بلکل مجلس پرېښود وخوله رضی الله تعالی او هغه فریاد کوي ما ولې ورکوې زه خو مسلمان یم ما واپس کافرو له ورکوې او که ورم کړل چې خدای دې نه پس ما سره څه کوي. رسول الله مبارک هغه ته تسلي ورکوي ابو جندله بچې شرط مې خیرې خفه کېږم زه تا ورکوم او د الله نه امید لرم چې خدای به تاله یو لار راوباسي تا به الله ماله راولي زما غېږې به خدای راولي خدای به دې ماله راولي خو لږ صبر وکړه خیر اوس دې دا ورکوه. زما وروڼو دې ته پوخ ایمان وی که دا کچه ایمان وی او د چونې د رنګ د دیوال په شان ایمان وی په یو 2 منټه کې به ختم شوی ایمان ته به خیر باد ویلو چې دا ایمان مېړو په کار دی. تاسو مېړو په کار نه یې ما 1400 خلک نشي بچ کول د دې ایمان د لاسه په ما د وجود ټوپلې دی په ما زخمونه دي او د ما ټول وجود ته هغې د هغې بیا مې ورکوې. دا څنګه مسلمان دی نو دا څنګه اسلام دی وی به که به نه ما نه دی پکار واپس به کېدی شي مرتد شوی لیکن ایمان د صحابه تنګېدلی ایمان د قسم په خدای د هغې مخکې الله دی د هغې مخکې رسول الله دی
د هغې مخکې دین او اسلام دی، د هغې مخکې جنت دی. وي هر څه چې کېږي که مسلمان سره مې ځای شته او که نشته، که ول کېږي ټکول کېږي، هر څه چې کېږي، خو بس د ایمان رڼا زما سینې ته ننوتې ده، او چې د ایمان رڼا یو ځل سینې ته ننوځي هغه بیا واپس نوځي. دې ته ټیټ ایمان او کلک ایمان. زمونږ ایمان خفه کېږي ما کمزور ایمان، په معمولي څیز زمونږ نه ایمان روان دی. په لږو خبرو که د جومات امام سره د چا روانه شي که نه، وي دا څه مسلماني ده، پیغور بیا د مسلمانۍ ورښي. دا څنګه اسلام دی؟ پیغور بیا د اسلام ورکوي. لکه داسې مه وایه اسلام هغه دین دی چې ماله الله خوښ کړی. وردیت لکم الاسلام دینا، دا ماله الله خوښ کړی. اسلام د قرآن او د سنت نوم دی. اسلام د الله د کتاب او د پیغمبر د خبرو نوم دی. اسلام مه بدناموه. دا مه وایه چې دا څنګه اسلام دی، دا مه وایه. دا ووایه چې دا ته څه غلط کار کې د اسلام خلاف کار یو سړی کوي، نو په هغې اسلام به بدنامیږي، اسلام به نه بدناموي. که تا ځه ونې دا نه پکې څنګه اسلام دی، او د اسلام کې کو ظلم او زیاتې، ایمان درله لار ختم. ته اسلام ته د ظلم دین ووی، او چې اسلام ته څوک د ظلم دین وی، د ایمان د سره نشته، مرتد کافر دی. دا سره اسلام چې ماله کوم خدای خوښ کړی دی، افسوس چې زمونږ په هغه لاره تلل نشته. هغه اسلام کې ظلم نشته په مسلمان، هغه اسلام کې د مشر قدر دی، په هغه اسلام کې د ماشوم په سر لاس دی، په هغه اسلام کې د کونډې او د یتیم او د مسکین احترام او قدر دی، په هغه اسلام کې ورورولي ده، په هغې کې امن دی، په هغې کې سکون دی، هغې کې کنزل نشته، هغې کې جګړه نشته، هغې کې غیبت نشته، هغې کې دوکه نشته. هغې کې چې څوک دوکه کوي نو حضور پاک وی لیس من نظمه طریقې والا نه دی. ما را کې خو کم دین خوښ کړی دی، الله به ما یو دین خوښ کړي، هغې کې ما نقصان دی، هغې کې عدل دی، هغې کې انصاف دی، هغې کې کرپشن نشته، پردی مال وهل نشته، پردی ښځې ته په غلط نظر کتل نشته، په ښځه ظلم نشته، په بچي ظلم نشته. هغې کې د ښځې د خاوند مینې دي یو بل سره، هغې کې د زوی او د پلار یو بل سره مینه محبت دی، هغې کې پردي مال ته په داسې نظر کتل دي لکه خپل مال ته چې په کم نظر ګورې، او پردي مشر ته په داسې نظر کتل دي لکه خپل پلار او نیکه ته چې په کم نظر ګورې. اسلام به نه بد ده، دا کمزوري ایمان دا ته هغه وایي چې دا داسې مسلماني ده، او دا داسې اسلام دی، او دا د ظلم اسلام دی. وایي شکه ستا ایمان د چونې رنګ د تلې د خبره ختمه ایمان لیته وایي. لکه د حضرت ابو جندل ایمان رسول الله مبارک ورکوي چې هم بچې الله به درته لاره وباسي. وایي ډېره ښه ده الله رسول، هېڅ پروا نشته چې ته مې ورکې، ما د قیمې کې، ما د قطرې کې، خو چې ایمان مې پړه کې وي دې ته ایمان وایي. جوړو شو رسول الله مبارک لار مدینه منورې ته. اتفاق ته ګور یو څو ورځې پس یو بل صحابي دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه مدینه منورې ته راوتښتې. کافران ورپسې یو 2 کسان ولیږل، د خپل شرط مطابق لاړ شئ او نبی علیه السلام ته ووایه محمد ته صلی الله علیه وسلم چې دا زموږ نه کوم کس درغلی دی مونږ ته واپس کړي، ځکه موږ سره د شرط یې ښه دی. 2 کسان ابو بصیر رضی عنه جماعت کې دا 2 راغله. حضور پاک ابو بصیر ته وی بصیره ما شرط لګولې دی، خفه نشي، زه دې ورکوم، دوی ما وعده کړې ده جبه مې کړې، زه دې ورکوم. ورې که واپس چې ورې که په لاره تلل د ذوالحلیفې ته ورسېدل، دا د مدینې میقات دی چې خلک عمرې له حج له راځي نو هلته نیت کوي د عمرې. چې هلته ورسېدل لګیا دي کجورې ځان سره اخیستې دي، یو ځای کې دمه کړې ده کجورې خوي، دیم دمه کېږي چې کوم کافر ورپسې راغلي دی هغه هم دمه کېږي. ابو بصیر دې ملګري ته وایي هلکه دې خو غریب تش تور دی، هغې سره تورې دي هر یو سر. هلکه دا توره دې ډېره ښکلې نه ده؟ وی په دې ما د دنیا خلق والی دی، په دې مې بلا خلکو باندې تجربې کړي. وی څه لږ اډه وګوره، وی خو خب اډو سوچ یې نو وله یې ورکړه، او چې یې ورکړه خو چې ډس شومه کافر یې پې په هغه ځای و. اورېږه چې په تا تجربه کړه ای مردار که چې بلو کتل چې ملګری خو یې له بېغمه کړه، هغه منډه کړي زره دې ورپسې دې ودرېږه. کوم دې ودرېږې؟ مدینې شریفې ته
جومات ته رادننه شو حضور پاک یې ورته وکتل وی دې سړي یری اغوښتې دی یری یې لیدلې ده دغه دی چې جومات ته راغی ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې دی وی د الله رسول یو یې راله مړ کړو او ما مو وجني فکر چې کېناست دی کې حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ورسېد Ahora hay que le show, cuidera que tiran sana bod. Bona, na ya wali singa boda. کافرو کې زړه نی په مسلمان کې زړه وي بینه لکه خو تا سرم توره د هغه سرم توره د نو خر بچی ولې ته تختې سله خو توره تا سرم د هغه سرم ده یو سړي به خبره کوله وایي چې د یو نه تختې وي غټ دلی وایي چې دو ته ودرېږي د هغه نه هم غټ بې غیرته دی یو نه به تستې نه خو هم یو دی تم او چې بیا دو ته ودرېږي نو غټ پیو باسه بیا امینه نو ویزه ای بسر څنګه کې دا ما سره ولېږه دی و کوم شرط تا دی ابو بصیر رضی الله عنه کو پیشو هغه وی چې مخکې خو اسې مسلمانو اوس خو مې ته سړی ملکو او که لالم ته خدای صبر سره کوي هغه مجیبه دلیل وی د الله رسوله تا خو د شرط مطابق عمل وکړه زه دې واپس ورکړم دا خو زما کمال و چې دا مې راخلاص حضور پاک او فرمایل لو کان له احد ارمان که څوکي کې دا پرېږي ویلو امه مسعر حرب جنگ ګرمی اوس وی د سړی ملک اوس خو باغي ورپسې راځي خامخا به پوهېږي یو صحابي ورته وی ابو بصیر خامخا به د حضور پاک ورکوي شرط یې لګولې جبې یې کړې نو چې موږ له راتښتې بل خو تخته کن اوس ګوره ایمان ګورو چې ایمان د ابو بصیر زمونږ واحده ایمان دی او که مضبوط ایمان دی ټیټ ایمان لار د دریاب غاړې ته وتښتېد او هلته دې رش که کمزوري ایمان وي دغلته به ایمان ته خیر باد ویلې ها تاسو خو د یو ځل ورکړم خو ما ځان در افلاس کو نو بیا مې ورخوې نه مې پکار د ایمان نه مې پکار د اسلام ځکه موږ چې په جذبات شو شو بیا ترې جوړي کور به جنګ کدې سره وکړي او ایمان ته به کندل پې یقین وکړه مارو د حقیقت داسې ډېرې مسلې موږ له راځي د مخکې ورځو کې یو مسله راله یو ښځې خاوند په جګړه نو هغه ښځې خاوند ته وایي چې ګوره ته مسلمان او زه مسلمان یم ته مؤمن او زه مسلمان یم بس د خدای خاطر وکړه وایي ستا په هغه ایمان کې داسې داس ستا په هغه اسلام کې داسې داس نو سهل چې ایمان او اسلام ته دې کنځل وکړل ایمان د نلال ښځه طلاقه خیر خلاص دینه مخکې درته وو دینه مخکې ما نه په خپله یو سړي راغی او ژړلې یو غلطي رانه شوې ده مې څه غلطي شوې ده وایي ښځې سره مې جمع شو وایله مې قرآن شریف یې راواغېست چې د دې خیال وکړه وایي ما هغه قرآن شریف اوچت کړو ځمکې له مې راوغورځېد دومره بدماش پیسې دې رسه ټوپک دې رسه مټې دې قوم دې رسه دومره ته تکړه چې ته قرآن شریف اوچتی او ځمکې له رابر راشه په کلي کې یو ټوپکمان له ورشه که نه وی یاره جو ډېر غصه ومه مې غصه نه مست دی دې ته غصه نه وایي چې زه غصه ومه په ښځه ورځې نو غصې په قرآن شریف ورځې نو غصې په اسلام ورځې اسلام ته کنځل کې نو غصې په خدای یقین وکړه چې الله ته هم باندې خلکو کنځل کړي اصل مې راته وکړه په دې جومات کې راته ناست جو غصه ومه مې ته راشه که نه کلي کې یو ټوپک والا ملګری دی هغه ته مخامخ ته کنځل چې دا مازدیګر دی وي دا بوتار دی وی او که نه ځکه نه راشه درې یو کس ته بوزم تا ورته مخامخ ودرېږه یو دوه خبرې خو وکړه دوت به ناست دی لا د سر به دې ښکته نیولې دا غصه نه ده دا مستی رامستی دا پیسه راغلی دی دا دولت راغلی دی دا یو رکوټې موټرګې راغلی دی دا یو پوخ کور ورته جوړ شوی دی ده کې لږه دا ښه شوې ده دله لږې پیسې راغلی دي نو د دولت پارسېدلې دی او د یو کوټې کبر په ده کې پیدا شوی دی مه کوه کبر مه کوه کبر زما د قسم په خدای الله هغه ذات دی چې نمرود غوندې کافرې د یو ماشي په ذریعه کم ځای ته ورسوه د خدای مقابله ده شي ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ ډېر سخت دی که الله راونیول اوس به دې بچي راونیسي اوس به تا راونیسي اوس به دې رونه راونیسي هر څه به دې ریز مریض کي بیا به چغې وی په خدای مې د قسم یې که د فریاد د اورېدو دې څوک که څوک دله بیا مړي او جبدیل هم نږدې را داسې به دې خدای راونیسي د خدای مقابله مه کوه بس ورشه فرعون وګوره ورشه قارون وګوره ستا د څونه مانو ورسره ورشه شداد وګوره ورشه ستا د پاکستان او د هندوستان او د نورو ملکونو د امریکې هغه غټ غټ بادشاهان وګوره کوم طرف ته لاړو
د یو ماشي مقابله د خدای ته نشي کولی، ډینګي ماشي، او د یو کورونا مقابله ته ونکړی شوه دنیا د نه واړوله. که داسې وبا او مصیبت در باندې خدای راولي ته د خدای څه کولی شي؟ زما وروڼو کبر به نه کوئ، مستی به بلکل نه کوئ، پر الله ښه پتیږي. الله وی الکبریاء ردائی، لوی زما جامه ده. زما جامه که چې ما سره څوک ځان را دننه کوي ویز زډیل او خوار به یې کوم. مه وایئ چې دا تاسې خدای ته کندلو، پیغمبر پورې ټوکې، اسلام پسې کندلو، قرآن پسې. دا مه کوه، د خدای نه ویرېږه، الله ته هر وخت کې رانیوي شي. نو زما وروڼو د هغه ایمان ټیټ ایمان او مضبوط ایمان حضرت ابو بصیر نو څه شو؟ لاړ د دریاب غاړې ته وتښتېد. هغه ابو جندل چې خبر شو هغه هم وله وتښتېد، خو چې په مکه کې به کم انسان مسلمانېده دوی له به تښتېدل. د دریاب په غاړه دیره شو. فکر کې ما دا نه وایي چې د موږ خو کافرو سره هم ځای نښته او مسلمان سره هم ځای نښته، څه کوم په داسې ایمان؟ نه بس موس ایمان راوړی دی که د دریاب په غاړه یم ته به م وخت تېروم، او هلته یې څه کول دی غریبانانو؟ هلته خوراک نشته، دا کبلې مبلې او دا شړې دربونه او د ونو پاڼې ویښوړې، او هلته باران هم کېږي او نور هم دی، د اونو لاندې به غریبانان پراته وو. هلته بنګله نشته، بلډینګ نشته، هېڅ هم نشته، هلته بستره نشته، خواران په خاورو د پاسه پراته دي. دا د مسلمانانو ژوند و ایمان ټیټ دی. په څه باندې ایمان ټیټ کېږي؟ ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا. د ایمان خوند تیز اک سړی سکي او هغه سړی پرې خوشحالېږي چې الله رب وګڼي. یوانې دا دی چې زما الله دی، زما انداد او شریک نه لري. نه رب یو ګڼي رب دا زما د ماشوموالي نه اوسه پورې دا ژوند، صحت، مال، دولت مال الله راکړی. دا اونې بوټي کائنات ټول تدریجاً کمال ته چا رسولی دي؟ الله رسولی دي. زما سټوکې، زما بچي، زما ښځه، زما ژوند، بیماري، روغ صحت، هر څه زما د الله په لاس کې دي. وبالاسلام دینا، او اسلام خپل دین وګڼ. حزبونه پرېږده، دا ازم او دا ازم او دا ازم او دا ازم او دا ازم، د دې ټولو په مقابله کې هغه دین چې ما له کوم الله خوښ کړی، او که دا دې خوښ نه کړی شي دا چې هغه زمانه نه ده، بله زمانه ده. څه زمانه ده؟ هغه زمانه کې خو خلکو لونه جمدې ښخولی شوی نه ښه. هغه زمانه کې خو به خلکو بربنډ ګرځېدلو، څوک بربنډ نه کوي. هغه زمانه کې خلکو مردارې خوړې، څوک مردارې نه خوري. هغه زمانه کې خلکو سکه خویندو میندو سره نکاحګانې کړې، اوس خو هغه نه کوي. دا مه وایه چې دا زمانه و، بیا زمانه او دا بله زمان، دا زموږ د خلکو هره زمانه کې ده، خو چې الله تعالی کوم دین خوښ کړی دی اسلام، دړه نه به قبلې او سر نه پو پورې بغې کې وردننه کې. وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسوله. حضور پاک به د خدای پیغمبر او د خدای رسول ګڼي. داسې نه چې دا یو نیک انسان او ښه انسان و، نه، هغه چې څه راوړي دي ماله زه په هغې عمل. دا به هم ویم یو امانتګر و صادق و امین د خدای رسول نبی، او چې مال یې کوم دین راوړی زه په هغې عمل، نو بیا به تا کې دا شی پیدا کړي. د ونو پاڼې ګلي او باغه کې دیره دي، لیکن که د مکې د مشرکانو کومه تجارتي قافله شام ته دي به په حملې کولې، چې واپس به قافله د شام نه راته دې صحابه به په حملې کولې. ابو سفیان هغه وخت کې د کافرو مشر رسول الله مبارک ته استازی ولېږه، وی مهرباني وکړه دا شرط ختم. که ستا نه څوک راوتښتېدل لمونځ به یې نه درکوو، او که زمونږ نه څوک دراوتښتېد تاسو یې منع کوئ. خو خدای ته وګورئ دغه یو څو کسانو ډله ده او دا مدینې ته ووړئ، زمونږ قافلې ته شام ته نه تللی شي او نه راتلی شي. شرط په خپله ختم. رسول الله مبارک فرمایلي و ابو جندل ته که نه، ابو جندل صبر وکړه الله به درته لار راوباسي. نو حضور پاک یو خط ولیکه او د دوی مشر دا ابو بصیر رضی الله عنه هغه ته خط ولیکه، او په خط کې ورته لیکلي چې ابو بصیر کافرانو شرط ختم کړ، تاسو ته اجازت دی مدینې منورې ته سره د ملګرو راځه، او د مدینې په کوڅه کې به زه ستا استقبال ته ولاړم. خط ور ورسېد، خو اتفاق ده چې حضرت ابو بصیر غریب ناجوړه بیمار پروت، په فوم او په بستره نه په خاورو د پاسه پروت، خوراک اونو پاڼې دي او د خوږې اوبه هم نشته، د دریاب مالګیجنې د سمندر دریاب ترخې اوبه غریبانه رسېدل په دې ژوند کې نه، او ناجوړه پروت دی په بسترې مرګ. او دې کې د رسول الله مبارک قاصد ورولېږه او خوشخبري ورکړه ابو بصیر مبارک شه کافرانو شرط ختم کړ، او رسول الله مبارک دا خط را لېږلی دی هلې شا به مدینې ته زر راځئ،
حضور پاک به د مدینې په لارو کې ستاسو استقبال کوي. حضرت ابو بصیر هغه خط راواغېسته او لاول یې په دې خپله سینه کېښود. ما کې خو د پاسېدو سکت نشته چې د پاسه، او بیا هغه خط راواغېسته او ښکلی کړ او په دې خپل تندي یې کېښود او په دې خپلو سترګو یې کېښود او ډېر زیات یې وژړل. افسوس ما ایمان دې له نور وړي، ما خو دې له ایمان درو چې د الله په لار کې به زه جهادونه وکړم. زه خو دې له مسلمان شوم چې زه خو به رسول الله مبارک سره په مدینه کې منځونه وکړم، زه به د پیغمبر مبارک خدمت وکړم، هغه پسې سپلی او پڼۍ به وګرځوم، هغه پسې به زه جانماز او صادر او سپټې وګرځوم، زه به د رسول الله مبارک خدمت وکړم. افسوس چې هغه ارمانونه به ځان سره آخرت ته یوسم، یو ارمان مې پوره نشو. ما خو خپل پیغمبر سره ناسته ونه کړه، ما خو د خپل ښکلي مبارک خدمت هم ونه کړه، ما خو له د اوبو اوبه هم راونړلې، اودس اوبه هم راونړلې، ما خو ملاقات هم ورسره سم ونه شو. ارمانونه آخرت ته وړم، نصیب مې نه شو. خو شکر دی خدایه، اوس هم ستا شکر ګزار یم چې په ایمان مرم، او ستا شکر گزار یم چې آخر وخت کې به د رسول الله مبارک د خط سره خو ملاقات کېږي که خط یې په خپلو سترګو کېښو ویجړ او هغه ځای کې ساه ورکړه ولاړ وفات شو. دا د صحابو ایمان، دې ته مضبوط ایمان یو چیک ایمان. ایمان کې هغې دغه یانوس دا به نور هم مضبوطېږي به، دا به نور هم کلکېږي. د دې یو خوند یو لذت دی، هغه لذت او خوند مونږ نه دی لیدلی چې رښتیا خبره. هغه لذت او خوند که مونږ ولیده نو مونږ به د قرآن شریف نه سر اوچت نه کړو. هغه لذت او خوند چې مونږ ولیده نو مونږ به د مانځه نه منډه ونه وو. هغه لذت او خوند که مونږ ولیده نو اسلام کې چې کوم څیزونه دي نو مونږ به هغه څیزونه خپلو، مونږ به د هغې نه بل طرف ته مخ ونړو. خو نن مونږ یو مسلمانان الحمدلله، دعوه د ایمان کو مونځ روژه هر څه، خو زمونږ د انګریزانو خوی خصلت خوښ دی، د هغوی اخلاق هم خوښ دی. هغه شعر کو نن د هغوی شکل زمونږ خوښ دی، د هغوی سوچ او فکر زمونږ خوښ دی. نن مونږ د هغوی ته څه عبادت دی هغه زمونږ خوښ دی، لیکن هغوی ته زمونږ د دین متعلق کم خوی نیولی دی چې دروغ نه وایي، دوکه نه کوي، ظلم نه کوي. بیا هغه څیز نه مونږ ځان ساتو، هر څه مونږ کوو. هغه ایمان چې کوم سوچه ایمان نشته وایي، هغه ایمان داسې دی چې لکه بلال کې دغه ایمان، حضرت خباب کې دغه ایمان، بیبي سمیه کې دغه ایمان، ایرج ممیلی و بیبی زندره کې دغه ایمان، حضرت یاسیر کې دغه ایمان، حضرت ابو جندل کې دغه ایمان و حضرت ابو بصیر کې دغه ایمان. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه او د روم سره جنگ 300 مسلمانان د روم بادشاه ونیول، ګرفتار جنگ کې کېږي. داسې د دې مشر حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه پرې راوستو، دا ځان ته مخامخ ودرېد د روم بادشاه هرقل، ورته ویل چې زه دې پرېږدم خو په یو شرط چې دا ایمان دې پرېږده، اسلام به پرېږده او عیسایي شي. هغه ورته عیسایي شم؟ وایي دا کوم ځای کې ما مه پرېږده، د دې مړ شه خو د ایمان نه پرېږده. او ورته بیا لږه نور هم خبره اسانه ویل لکه پرې به دې ږدم او ځان له به دې مشیر او وزیر والم، خو دا مسلماني دې پرېږده او عیسایي شي. ویړم مچله وه دا چېرته کېدی شي؟ ما له خدای ایمان غوندې نعمتونه کا پرېږدم، بادشاه له پرېږدم. وی ښه داسې کومه چې نیمه بادشاهي هم در کوم، لور هم در کوم، لور هم در کوم، نیمه بادشاهي هم در کوم، ایمان پرېږده عیسایي شه. وی ته نیمه یادې که دا ټوله بادشاهي راکې او دا لور دې هم راکې ورسره او هر څه راکې، ایمان پرېښودو ته تیار نه یم. وی نه پرېږدې؟ وی نه. وی اوس ګورم چې پرېږدې او که نه. جیل کې واچو سره د خپلو مرګنو. او هرقل بادشاه اعلان وکړو
وی دله به نه خوراک ورکوي نه به اوبه ورکوي، مکمل اوږې نار به یې ټولو ملګرو او سوره دې پس چې ما لره مخامخ کړي، لوږې تندې پې شروع شي نو سوره دې پس یې ورته مخامخ کړه. چې مخامخ یې کړلې نو خنزیر یې ورته پخ کړی و، د خنزیر غوښه او شراب یې ورته په لوښو کې اچولي. عبدالله ابن حذافه ته وی دا خوراکو کې خو دا د خنزیر غوښه او دا شراب اوس کې د اوبو په دی دا مې د شراب راولي. هغه ملګرو ته اعلان وکړي پام کوئ چې دا خوراک ونه کړي، پام. حالانکې دومره کمزوري شوي چې دیکې یې والی او قریبه وه چې د لوږې او د تندې د لاسه یې نظر هم تللی وي، هر څه به ورته خړ خړ ښکارېده. ملګرو ورته وی ای عبدالله ولې زیاتې کې، دې وخت کې خو دا خوراک مونږ له جایز دی قرآن شریف وایي ومن استررتم غیر باغ ولا عاد. که یو سړی مستر شو د دین نه ورپسې نوځي، دومره خوراک کوي چې د ده پې هغه لوږه ختمه شي او د مرض نه پې بچ شي، نو که د خنزیر غوښه خوري نو دې وخت کې خوړی شي، که شراب هم څښي نو دې وخت کې مونږ له جایز دی، مونږ خو مرو که نه کوو. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي بلکل ما ته مسله معلومه ده، دې وخت کې که دا د خنزیر غوښه خو مونږ له جایز ده، دا شراب څکستو مونږ له جایز دي، خو د یو کافر ظالم بادشاه زړه پې خوشحالېږي، دا غړه نه خوشحال، مونږ پې د مرګه بچ کېږو خو د کافر بادشاه زړه نه خوشحال، دی پې خوشحالېږي. وی ښه نه خورئ؟ وی نه. وی واپس یې جیل کې واچ. یو ورځ به یې واپس جیل کې واچول چې راویې ویستل، نظرونه یې خړ پړ و، ځکه چې په سړي 5-6 ورځې لوږه تنده تېرې کړې د هغه نظر کم ځای دی. چې راویستل وی ګوره اوس هم درته وایم د ایمان پرېږدی، عیسایان شئ، هر څه دله در پون کې څه تاسو وایه او که نه پرېږدی وجنمه یا نه پرېږدو ایمان، ګوره پوخ ایمان دی. وی ښه دوست بورم چې پرېږدی او که نه د یو دیګ یې د تیلو ګرم په یو کوټ کاو او یو ملګری د عبدالله ابن حذافه د لښکر نه یو ملګري راواغېشته او په هغه تیلو کې لاس پې ولوتړل ورغورځه. تیل دومره ګرم و که نه دومره ګرم چې دې یې ورغورځه او د خولې نه یو ویش هم نه زیتل او ورغورځولو سره فورا هډوکې او غوښه د یو بل نه جدا، دونه ګرم. او بیا بادشاه د روم حکم وکړه اوس یې عبدالله له لاس پې وتړه، دی ورغورځو، نو چې ده ته یې لاس پې وتړلې او ورغورځو نو دی په ژړا شو. نو هرقل بادشاه ورته وایي وی ګوره زه خو درته وایم چې دې اور ته ټینګېدل ګران دي، که ما خو درته وختي وي نیکبخته هسې دې راباندې ملګرې ووجه او ودسوده راباندې، ګورې ما درته وایم چې دې ته ټینګېدی نه شي، یو دغسې ورغورځوم. و عیسایان شی واپس او ایمان پرېږدی نو پرېږدمه. هغه وی سوال نه پیدا کېږي. حالانکې الدین مسله دا ده الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، که په یو سړي جبر وشو که نه چې شابه د کفر کلمه وایه، خوله کې ایمانی پړه کې کافر نشي نو په خولې ویلی شي په داسې وخت. داسې وخت کې ته دې ویلو چې که موږ عیسایان شو نو بالکل د خدای په نسبت جرم نه، خو په دې شرط چې پړه کې ایمان وي، لیکن هم نه کوي، دې ته رخصت پې هغې ممنوي. وی نه پرېږدي ایمان، وی جاړې ولې؟ وی زه خو په دې نه جاړم چې ته به مې اور ته وغورځې اوس به مړ شم، نه په دې نه جاړم، جاړم په دې چې وجود مې ډېر کمزوری شوی، په یو تینګلی راغورځېږم په یو دیکه چې دې اور ته مې وغورځی په یو سیکنډ کې به اوس لوخړه شم او ختم به شم لکه د دغې برګن. جاړم په دې چې ارمان وجود مې سم غټ وي او زما په دې وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د دین او د اسلام او د حضور پاک نه او د خپل رب نه په دغه طریقه قربان کړې وي لکه زما دې ملګري چې قربان چې سم غټ وجود مې وي او ډېر تکلیف په دې اور کې مې نو شوی او دومره ساګانې وي لکه د ویښتو عمره. حیرت الویره د محمد د ملګرو په شان ملګري مې چېرته نه دي لیدلي صلی الله علیه وسلم. دې ته ایمان وایي. وی که داسې کار دی ورشئ اوبه نه وروسکئ پې، ورشئ خوراک وړئ پې وخورئ، پرېږدم دې خو په یو شرط، سره دې ملګرو دې پرېږدم په یو شرط چې زما تندې به ښکلی.
عبدالله ابن حذافه ورته وایي زړه خو مې نه کېږي چې د کافر په تندي خپلې شونډې کېږدم خو ما به پرېږدې که ما د ملګري هم پرېږدې وایي نه ټول ملګري هم در سره پرېږدم وایي د ملګرو د خاطره به دا کار وکړه چې د ملګري مې بچ شي نو تندی یې وله ښکل کړه او دا یو کم 300 یو خې پکې چید کړه دی پرېښوده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه په مدینه منوره کې هغه په منبر اعلان وکړه وی عبدالله ابن حذافه د خپلو ملګرو د خاطره د روم د کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی پناه خوښ او پناه زړې ښکل کړی دی خو ملګري را خلاص کړل نو ټول بوځی د مدینې په کولار کې به د هغې استقبال کوو او ټول صحابه او مسلمانان به نن مون د عبدالله ابن حذافه تندې ښکلو دا بدل ولا خلاص دې ته ایمان وي زما الله دې په مونږ کې د ایمان پیدا کړو او خدای مې دې قسم یې رون زه ډېر پریشان یم په دې روني زمونږ خصوصا په دې کالجونو کې دا څومره هلکان او جینکۍ دي شکر دی میکان هم پکې شته دیندار هم پکې شته خو ډېره زیاته بې حیایي شروع بیا خصوصا په دې لاهور کې اسلام آباد کې او په دې کراچۍ کې دومره په دې جینکو کې بې حیایي شروع ده چې د حد نه او رسول الله مبارک حیا ته نیم ایمان ویلل نو چې حیا دا ایمان نیم لا کړ بالکل بربنډ جنکۍ ګر نن مطلقاً زمونږ په دې ګټو ښارونو کې پرتوک ختم شوی دی جنکۍ په پتلونونو کې ګرځي او په دې پتونانو په دې کونډو باندې کټ لګولي د شلولي قصدن چې دا سرمن تېره دننه نه ښکار نری جامې نری لوپټه سر تور بالکل دا زموږ خو بیا هم دوپټې په سر نن په اسلام آباد او پنډۍ کې او په لاهور او په کراچۍ کې او په دې غټو ښارونو کې د سر نه لوپټه نشته پړونې نشته سر تور سر سټ ښکاري مری ښکاري لاندې خپې ښکاري تاسو لاړ شئ مري ته د سیاحت د ځایونو ته لاړ شئ تاسو به پته ولګي چې حیا لاړه خو ایمان ورسره لاړ ډېر شي ورسره ایماندار کمزوری شو هلکانو نه حیا لاړه جنتو نه حیا او ورسره د دې له علاوه دا به پرېږدو دا بې حیایي په خدای اڅین وبته ما ته مخکې ورځو کې هم چا ټېلیفون وکړو افسوس او چې ما سره هغه وخت لږ بند و ما ته یې مولا یو یونیورسټي دلته ټایم راکړه د بیان دفعه نو ما چې ته کوم تاریخ یاد نو دا ما وعده کړې ده ورخو دې زنې موزګه بل ورځ مقرر کړی نو بیا به در سره لاړ شو ما ته یې مولي صاحب خامخا راسره راشه مې ویل وی خلک ملحدین شو داسې خلک دي چې اصلا خدای نه میل نو ما ورته کې دې تاریخ کې نه موزګه ته اوس نور علما راغوښتي دي ویلي بیانو کې ماله بله ورځ مقرر کړه او په بله ورځ درشه دا دې پیسه دومره ګنده شی چې زموږ خلک یې ایمان نه خلاص د دین نه خلاص تاسو لین ستاسو زم په دې سما په خیال زموږ د تورنزو په کلي کې به داسې جومات نه پاتې چې د شپې دې د سولر شیشې نه پټې شو ته د خدای د پور نه خلا کې د څه شي ځا پور دا ته پټې چې خلک په الله ته ودرېږي لمونځونه ته د خدای د کور نه پکې پټې د مسلمانانو ملک یو جومات ته جونده لګېدلې ده ولې جوندلې د کافرو ملک جومات ته جونده نه لګي او د مسلمان په ملک جومات ته جونده لګي غلا کوي خلک ولې غلا کوي ولې کوي الله او د خدای د کور نه ولې غلا د ده په اړه کې دونه دا خو د خدای نه غلا کول ته د خدای نه غلا کوې په تا کې دا سوچ نشته جمعې مانځله به خلک راشي دا خلک به ترې سپلی فټ ته د خدای نه یېرېږي دا الله ته ودرېده او سپلی دلته پرېښودې ته به خدای لره قیامت پر څه جواب ورکوې چې قیام الله دې راولسي دی خو ما له راغلی و ما ته ودرېد مخامخ او سپېره ته دې سپلی پټې څوک موټر سایکلې پټې څوک سپلی پټ سپلی به وروړې په هر جومات کې مخې ته سپلوز ډبي دي په دې کې به سپلیک دی ولې به سپلیک دی خلک پټوي ولې دا د هندوستان د سړی هندو راځي چې پټوي نه دا مسلمان پټوي دا څنګه مسلمان دی پته به راته ولګي چې دې ته کمزور ایمان وی دا کمزور ایمان دی دا بې خونده ایمان دی دا زنکدن وخت کې ډېر ټینګ نه دی دا چې کله دې زنکدن شو شیطان درته ودرېږي په خدای قسم کې دا بدن په یو سکند کې والودی د ایمان نه خلاص به خیرت ته دو دا نشي ټینګېری
دا د چونې رنګ په 2 سیکنډه کې د شیطان تباه کوي. ایمان که مضبوط ہے نو الله به منې کې الله مې رب دی هر سره الله په لاس کې یو په اختیار کړي او وروره بولو پسې منډې روې او ایمان که مضبوطول غواړي اسلام ته به خپل دین و د سر نه ادخلو فی السلم کافه د سر نه خو پورې به په اسلام کې ځان وردن نه کوې او که چېرته ته وایې چې ما سره د اسلام او ایمان مضبوط شي او جنت ته دې ما سره لاړ شي رسول الله مبارک به خپل پوخ رسول او مضبوط پیغمبر مانې د هغه په تعلیمات و عمل به کوې خو که داسې دې ونه کړله نو ایمان به دې وي خو کمزوري ایمان او دا کمزوري ایمان ممکن ده چې د ځان کدن پکې شیطان راشي او په 1 سیکنډ کې درنه والوځي. دا لوی نعمتونه موږ له خدای راکړی او دا نعمت به مضبوطه و د دې نعمت حفاظت به موږ کوو. دا نعمت جاپان کې نشته. ما خو تاسو ته بار بار وایي چې جاپانیان ولې خودکشي کوي او یوازې جاپان نه ورشه په امریکا کې موږ ګوره خودکشي کېږي په لندن برطانیه کې هم خودکشي کېږي په فرانس کې هم خودکشي کېږي او جاپان خو ما په خپلو سترګو ولي چې د دنیا خودکشي پکې کېږي ولې پکې دا خودکشي کېږي دا ایمان نشته دا رڼاداري په زړه کې نشته. مونږ خو وایو چې زموږ ایمان دی او چې مونږ بله شو مونږ له به خدای پاک جرات راکوي زموږ به خپل الله سره ملاقات کېږي مونږ چې دا څه منځونه کوله دی به خدای اجر او ثواب به راکوي. هغوی په ذهن کې دا قصې پیسې نشته وایي دقه ژوند دی بس چې څونه زر ختم شو خودکشي مو کړه زر به دمه شو ستا پلار به دمه شي چې خودکشي دې وکړه پته به راته ولګي چې وروسته به راسره څه کوي هغې وي راشه به ډز ورکړه خپل ژوند نه به د دنیا به څه منډې وي او کړاو به کوې او دوکانداري به کوې او تجارت به کوې او زمینداري به کوې او نوکرۍ به کوې راشه خودکشي وکړه چې خبره خلاصه شي. زړه کې هغه چیسک او هغه خوند نشته کم خوند یو سړي چې الوا خوړلی و د هغه په خوله کې د الوا خوند پروت دی نو چې هغه الوا ته وګوري نو رښتیا وړې ورته کېږي که نه کېږي هر وخت یې ورته کېږي او چې یو سړی الوا د سره ماشوم دی الوا د سره پیژنې نه لیدلې نه ده د هغه ورته زړه نه کېږي دقه رنګې د ایمان خوند مونږ ساتلی زموږ زړه ورته کېږي مونږ په ایمان مطمئن یو هغه خلک په خپل ایمان مطمئن نه دي بس. د هغې مثال د ځناورو زناورو خپل کار کوي د کرنګ انتظار ونې 6 بجو نه ماښام 6 بجو پورې خپل کار کوي کار کوي نه دروغ نه دوکه اسم پکې نشته د خپل مل سره ښه مینه لري ښه محبت لري که پیسه او ښه موټر او هر څه ورته ډېر دي خو مثال یې داسې دی لکه د ګاڼۍ د غوی د ګاڼۍ غوی چې دی وڅاله په ګاڼۍ باندې نو دی به لګي هغه خپل کار به کوي او چې کله ټیم پوره شو پور راختو کې شي هغه ګنو کې نه اوبو پې وباسې نو غوی به وتړی بس دا هغوی دقه مثال دی ساربو دی د دنیا خپله منډه او خپل کار به کوي او مازدیګر به راشي اوده به شي بیا به سار پاسې او مازدیګر به راشي نه مونځ شته نه روژه شته نه ذکر الله شته نه الله شته نه رسول پېژندل هېڅ هم نشته ژوند دی د زناورو په شانتې دی د ښځو ژوند د زناورو په شان د سړو ژوند د زناورو د ماشومانو ژوند د زناور کار کوي او یاد دمه کوي دقسې د هغوی زندګي ده. الحمدلله مونږ له چې اسلام او ایمان کم ژوند راکړی دی په خدای مې د قسم ډېر د خوشحالۍ ژوند دی چې د شپې پاسې په دا نیمه شپه کې او 2 رکعته نفل دی وکړل او الله ته د لاس اوچت کړل لږ دې وجړل خوندلکه شته که پکې نشته پکې سب خوند دی پکې او چې لاس کې تسبیح راوستې او جومات کې کېناستې او مونځ دی کو الله ته توجه ورکړه په خدای مې د قسم سم خوند دی پکې او چې قرآن شریف ته راواغلی او تلاوت ته شروع کړه سم خوند دی پکې افسوس که په دې خوند مونږ پوه شوې الله دې مونږ په دې خوند پوهي الله مونږ ته د ایمان لذت وښیي الله د ایمان په خوند هم خدای پوهېږي الله د موږ په زړه کې ایمان مضبوط کې پروردګاره او د ایمان د زوال نه الله په امن او امان کې وساتي. الہ العالمین خدای زموږ مشران چې کوم دي خدای ته مغفرت نصیب کې خدای زموږ بچو ته او مونږ ته د ایمان او د اسلام او د هدایت رڼاګانې راکړي او خدای د ظلم نه او د فتنو او د آفتونو نه په امن او امان کې وسات. بعضې مشران وفات شوي زموږ په دې جاره کې مومن خان حاجي صاحب دی د هغه کور والا وفات شو یو بل ملګری دی په دې ریګان کلي کې واجد صاحب د هغه غالبا مور وفات شوې وه دعا ورته وکړه چې الله یې مغفرتونه نصیب کړي او الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. زموږ په چارسده کې یو ملګری دی عبدالقیوم جان باچا صاحب د هغه ورور وفات شوی خدای پاک دې وبخي. څومره مړي چې شوي دی الله
د ټولو مغفرتونه نصیب کړي، وارثانو له صبر ورکړي. چې څومره بیماران دی الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضدار یې قرضونه اخلاص کړي. زمونږ د حلال و فراخه روزي الله نصیب کړي او خدای د دواړو جهانو خیر خوشحالۍ نصیب کړي. یا الله د څوک بې اولاده یې اولاد وله ورکړي، که سچا نارینه اولاد دي نارینه اولاد وله ورکړي. زمونږ په حال الله رحم وکړي، د اتفاق او د اتحاد زندگی نصیب کړي، د عبادات او د دین او د اسلام ژوند نصیب کړي. او یا الله چې څه پریشانۍ دی هغه په خوشحالو بدله کړي. د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه الله په امان کې وسات. بعضې دوستان دې یو ملګری راغلی و جاپان کې زما ډېره مرسته کړې وه، منډه والې وه. بشیر حاجي صاحب د هغې والد صاحب بیمار دی. یو بل مریض دې راته وي هغې ته هم دعا وکړه چې الله وله روغ صحتونه ورکړي او شفا ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.